چېرې تاسو خپل یا د خپلې ادارې او کمپنۍ مقصد معلومول غواړئ نو تاسو له به ماضي ته تک پکاري په ایکسپیرینس ټریننګ او په اسلحه کې چې کوم څیز ته زیات اهمیت حاصل دی هغه د دې څیزونو رفتار دی یعنې دوی خپل ټارګټ په څونه تیز رفتارۍ سره حاصلولی شي او د دې مثال داسې ورکولی شي چې یو غشي کله خپل ټارګټ ولي نو چې څونه په تیز رفتارۍ سره دی لاړ شي نو دی به خپل ټارګټ په صحیح طریقې سره ولي او د کې به قوت هم ډیر وي نو اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې د دې غشي زمونږه د ادارې او زمونږه د مقصد معلومولو سره څه تعلق دی د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم کو چېرې تاسو خپل یا د خپلې ادارې او کمپنۍ مقصد معلومول غواړئ نو تاسو له به ماضي ته تک پکاري په ایکسپیرینس ټریننګ او په اسلحه کې چې کوم څیز ته زیات اهمیت حاصل دی هغه د دې څیزونو رفتار دی یعنې دوی خپل ټارګټ په څونه تیز رفتارۍ سره حاصلولی شي او د دې مثال داسې ورکولی شي چې یو غشي کله خپل ټارګټ ولي نو چې څونه په تیز رفتارۍ سره دی لاړ شي نو دی به خپل ټارګټ په صحیح طریقې سره ولي او د کې به قوت هم ډیر وي نو اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې د دې غشي زمونږه د ادارې او زمونږه د مقصد معلومولو سره څه تعلق دی نو د دې زمونږ مقصد معلومولو سره دا تعلق دی چې څنګه یو غشي بالکل د ټارګټ په اپوزیټ ډایرکشن کې په 180 انګل باندې څونه چې رستو لاړ شي نو هغه به دی ډیر په تیزۍ سره خپل ټارګټ اړخ ته ځي نو دقه شانتې که مونږه او تاسو د خپل ځان یا د خپلې ادارې مقصد معلوموو نو مونږه او تاسو له به دومره په تیزۍ سره رستو تک پکار وي خپل ماضي ته نو اله به مونږه بیا خپل ټارګټ ته ډیر په اسانه سره رسو مطلب خپله ماضي به نه ایرو او خپل ماضي کې به داسې څیزونه ګورو چې د هغې د وجې نه موږ ته انسپریشن میلاو شوي وي او د هغې په بنیاد باندې به موږ خپل د مستقبل سټریټیجي جوړو او بعضې خلک د مستقبل پلانینګ او په سټریټیجي کې خپله ماضي ایر کړي هغوی بیا ځکه د مشکلاتو ښکار شي نو ځکه هم محمد طوفان صاحب وي چې په ځان مې پروا نشته کو مې ځان پاتې کیږي چې مخکې زما رستو مې جانان پاتې کیږي نو ځکه خو سایمن سینک وایي چې خپل مقصد او وایې معلومول دا یو ډسکوري پروسس دی نه چې ایجاد او انوینشن یعنې تاسو د ډیرو هوښیارو خلکو یا د ریسرچر په نصیحت باندې خپل پیشن تر هغې پورې نشئ معلومولی تر څو پورې چې خپله ماضي هغې ته ویډه کیږنده او هغې ماضي نه هغې داسې واقعات او داسې ایونټس راوچت نه کړي د څه په بنیاد باندې چې تاسو انسپایر شوي وي او ستاسو په ذهن کې هغه وخت یو سوچ راغلی و چې انشاءالله زه به په غونډ لایف کې همدا کار کوم نو دا هغه څیز دی چې دې ته ویلی شي د وای ډسکوري او د مقصد معلومول او دا څه نوې خبره نه ده د اپل کمپنۍ مالک سټیو جاب 1960s کې د خپلې کمپنۍ دپاره باقاعده یو مقصد جوړ کړی و چې زه دا کمپنۍ ولې جوړوم او هغه وی چې اصل کې زه په معاشره کې سټیټس کو ختمول غواړم نو د دې وجې نه دا کمپنۍ جوړه کړې وه د هر یوې ادارې او د هر یو فرد ضرور یو نه یو مقصد وي چې د هغې دپاره هغه شپه ورځ لګیا وي او کار کوي کله کله موږ ته دا غلط فهمي وشي چې زمونږ آوټکمز او اچیومنټس ته موږ مقصد ووایو مثلا یو عهدې ته رسېدل یا حلال ډېرې پیسې ګټل بلکې دا ستاسو د مقصد پوره کولو وسایل او ذرایع دي نو همدغه وجه ده چې کوم خلک په دنیا کې څه اچیومنټ وکړي او مقصد ورسره نه وي نو هغه د هغه اچیومنټ نه وروستو ډسټرب ضرور وي خو چې کله مقصد واضح وي نو که دغه اچیومنټ لږ وي او که ډېر دی به مطمئن وي او دا یو خبره د یاد لرلو قابله ده چې په خپل چارپیرچل کې مونږ نظر وکړو چې کومې ادارې یا شخصیات په نورو خلکو باندې اثر اچي یعنی متاثر کن شخصیات وي نو دا به ضرور دا خبره وي چې د هغوی به د ژوند یو مقصد وي او دا مقصد په بنیاد باندې هغوی به خپل اثرات په نورو خلکو باندې اچوي نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې کوم شخصیت په ژوند کې
یا چې په کومه اداره کې مقصد نشته دی نو هغه په نورو خلکو باندې اثر نشي اچولی. ها د ډیرو پیسو یا د غټې عهدې وقتی اثر ضرور وي خو هغه ظاهري وي، یعنی د سر د پاسه وي دننه نه وي، یعنی هغه د انسانانو په سرونو باندې وي په زړونو باندې نه وي. نو ځکه خو زما استاد عباسین یوسفزی صاحب وایي ستا لیونې تشو سرونو باندې راج نه غواړي، زما د زړونو بادشاهي خوښه د تاج نه غواړي. په ژوندانه کې عباسین غوندې تیزي پکار ده، دا زندگی لکه د وورې سوړ مزاج نه غواړي. سوال دا پیدا کیږي چې مقصد معلومول جوړ ډیر ګران کار دی. نو خوږو کتونکو دا دونه ډیر ګران کار نه دی، آسان کار دی، خو د مقصد معلومول نه رستو په هغې باندې جون تیرول لږ ګران ضرور دی. خو چام چې خپل مقصد معلوم کړی دی او په هغې باندې جون تیری نو مشکلات ضرور وي خو اطمینان ورسره هم سم وي. او کم خلک چې په خپله هم جون کې یو مقصد لري نو هغې کې بیا الله رب العزت دا صلاحیت واچوي چې هغوی نور خلک د خپل مقصد نه هم انسپایر کولی شي. او دا هلک کو په اداره کې وي یا په کمپنۍ کې وي بیا دغه اداره او کمپنی په نورو خلکو باندې اثر اچوي او د هغوی په ژوند کې بدلون راولي. بلکې ډیر پیله خو داسې ادارې او کمپنیانې د سوشل موومنټ شکل اختیاروي. اوس کو چېرې تاسو د یو ادارې یا د یو کمپنۍ مقصد معلوموي نو د هغې د فاونډر چې د ژوند کوم مقصد دی همدغه به د هغه د ادارې مقصد هم وي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه.